سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به څنګه کولی شو په ټلګرام یو باټ جوړ کړو. مختلف باټ لکه د افغانیو باټ دی، مثلا د ایرډراپ باټ، د جوین باټ، د سټور لپاره باټ، مختلف هر ډول باټونه څنګه کولی شو په اسانه جوړ کړو. داسې باټونه چې کار یې اتوماتیک وي، وډرا اتوماتیک وي، نوټ سیستمات یې اتوماتیک وي، ممبر اتوماتیک جذب کړي. دا ډول باټونه موږ څنګه جوړوو؟ دلته ګورئ ما یو باټ لا له مخکې جوړ کړی هم ده چې د دې ټولې بټنې کار کوي، مثلا دعوت یې، انوایټ یې، والټ یې، بونس یې، هر څه بټنه مکمل کار کوي. کسان هم درته جوین کوي. نو سیستم مکمل تاسو ته ښیم چې څنګه دغه ډول باټونه جوړولی شئ. ګورئ دوستانو، دغه ډول باټونو جوړول تاسو باید زرګونه کرښې کوډ ولیکئ. کوډونو ته ضرورت لري، بغیر له کوډه نه جوړیږي. خو زه تاسو ته چې د ویډیو کې کومې طریقې ښیم، که ستاسو کوډینګ هم یاد نه وي، کولی شئ ډېر په اسانۍ ما سره دغه کورس مکمل د باټ جوړولو تعقیب کوي. کوډینګ به بغیر له دې چې کوډینګ یاد کوئ، مکمل به هر ډول باټونه تاسو جوړولی شئ. د هر سیز لپاره به تاسو باټ جوړولی شئ په ټلګرام. بیا دې سره تاسو کولی شئ خپل ګروپونه، خپل بزنس، تجارت هر څه ته پیشرفت ورکړئ. ځکه تاسو کولی شئ چې د ایزیلوډ باټ جوړ کړئ، مثال د ممبر باټ جوړ کړئ، د ویوزو باټ جوړ کړئ چې په چینل ویوز راولئ، غیره هر ډول باټ جوړولی شئ. نو راځو دوستانو شروع کوو چې دغه سیستم څنګه مخ ته ځي او څنګه کولی شو. که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، چینل سبسکرایب، دا ویډیو هم درسره لایک کړئ. زه به لومړی د خپل چارجر وصل کړم چې چارج مې کم شو دوستانو، چې ویډیو بیا درته نشم اخیستی. ښه دی له دې نو د دې لپاره موږ به راځو، لومړی به یو باټ په ټلګرام کې جوړوو. دې کار به څنګه کوو؟ دې کار لپاره به تاسو باټ فادر ته راسئ، یا پلار باټ په نوم. دې کې به تاسو لومړی یو باټ کریټ کوئ. باټ به په سیستم کریټ کوئ. کله چې تاسو دغه باټ راواز کړه، د دې لینک زه ډسکرپشن کې ږدم. دې کې به تاسو د نیو باټ آپشن پیدا کوئ. چېرته ورک نه وي پکې، همدغلته یې ګورئ، دغه غټ خط کې شته، دلته سلش آپشن کې هم شته. نو دلته دا ګورئ نیو باټ یې لیکلی. نیو باټ مې وویل دلته ماته وایي چې باټ ته د څه نوم ورکوئ، هغه نوم یې موږ ته راکړه. اوس تاسو چې د هر څه باره کې باټ جوړوئ، په هغه به تاسو نوم ورکوئ. نوم یې وروسته چینج کولی هم شئ، مشکل نه لري که غلط شئ. زه دلته لیکم چې فری اف ان، د فری اف ان یا فری افغانیو باټ جوړوم. دلته ماته وایي چې د باټ لپاره د یوزر نیم جوړ کړه. زه بیا راځم فری اف ان اف جی 1 2 3 دغسې یو څیز ورسره به لیکئ، او آخر کې به باټ کلمه لیکئ. چې باټ کلمه ونه لیکئ نه کیږي. دا مو لیکه، دغه د زمونږ باټ فعل حال جوړ شو. فعل حال جوړ شو، د ټلګرام سرور کې جوړ شو. دلته موږ ته یو آی پی آی ټوکن راکړه. دلته ګورئ آی پی آی ټوکن. دلته که تاسو په دا ټوکن کلیک کړئ، ګورئ کاپي شو زموږ ټوکن. ټوکن چې کاپي شو، بعد له دې به څه کوو؟ بعد له دې به دې لپاره چې تاسو یو پروفیشنل باټ جوړ کړئ چې اتوماتیک کار وکړئ، تاسو به له دې بورډ بزنس اپ نه کار اخلئ. دلته تاسو کولی شئ یو اتوماتیک او پیشرفته باټ جوړ کړئ. بورډ بزنس اپلیکیشن لینک درته ډسکرپشن کې ږدم، دا به را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ چې مو کړو، دا به راواز کړئ. واس چې موږ دوستانو دا ډول صفحه لري. دلته به په لومړي کې خپل ایمیل لیکئ، دوم کې کوډ، او په دریمه برخه کې بیا څنګه دا ما کوډ به کنفرم کوئ. چې دا کار مو کو دوستانو، دا لاندې ګورئ یو نښه لري د ټیک. دا ټیک نښه به تاسو ورته څنګه دا فعاله کوئ او ساین اپ به وایئ، او ستاسو اکاونټ به جوړ شي. اکاونټ چې مو جوړ شو دوستانو، باټ په دا ډول صفحه لري. دلته خاص څه نشته ده نور. یو څو باټه ګورئ ما پکې لا جوړ کړي هم دي، چې تاسو ته هم طریقه ښیم څنګه یې جوړ کړئ. باټ چې مو جوړ شو، اوس به له دې څخه ووځئ. دلته به یو باټ ده، دا به را پیدا کوئ، ال بي کوډس بوټ. دا باټ څه کار کوي؟ دې کې تاسو د مختلف ډول باټونو لپاره کوډونه راخیستی شئ. ما تاسو ته ویل که په کوډینګ نه پوهېږئ، دې نه تاسو کوډ راخیستلی شئ. نو دې ته څه راغلی، دا به لومړی تاسو سټارټ کړئ دوستانو. سټارټ چې مو کړلو، دلته تاسو ته وایي چې زموږ دا چینل یې جوین کړه. چې چینل یې جوین نه کړي، وایي درته کار نه کوم، نو مجبور یو دا جوین کړو. لومړی به راځئ تاسو یو یو به دا جوین کوئ. جوین وهو، دا یو یو به ورته جوین کوو. مجبور یو دا چې جوین نه کړو، کار موږ ته نه کوي دوستانو. ښه نو دا مې هم ورته جوین کړه. دغه اخرینی او پچې اخرینی، دا ټول جوین شول. صحیح ده، بس وشو. چې دا وشولو، څه شو؟ باټ رانه ورک شو. دغه ده. نو دلته به جوینډ بټن ووهو. دا ټول موږ ته جوین شول. دې کې موږ شپږ سرویسه باټونه جوړولی شو. دا د مووي بورډ ده، یعنې فلمونو بورډ. ټیکس ډي پي بورډ ده، ریفرال ان ایرن ده، فیک ویو بورډ ده، یوزر باټ ده. مختلف باټونه تیار یو ستاسو په کار یې. خو دا کوم چې لکه ایزیلوډ پې تاسو کوئ یا ممبر ته چینل جذبوئ، هغه ریفرال ان ایرن بورډ ده. نو زه په ریفرال ان ایرن بورډ کلیک کوم. دلته ما ته وایي چې تاسو خپل هغه ایمیل ولیکئ چې بورډ بزنس کې تاسو ورکړئ، تر څو موږ تاسو ته کوډونه ولیږو. نو زه دلته راځم، هغه ایمیل مې لیکم چې بورډ بزنس کې ما ورکړی و، هلته مې په بورډ بزنس اپلیکیشن جوړ کړی. ښه، اوس به داسې وکړئ چې دلته ګورئ دغه د سیټ بټن دا کونج کې که تاسو وینئ،
سیټ دغه سیټ به تاسو ووهئ. دلته به اوس هغه ایمیل ورخوشې کوئ. دا نه ایمیل مې ورخوشې کړ ورته. نو دلته دی به اوس موږ ته څنګه د بوټ ولیږي. ایمیل سیټ سو اوس راځم ریفرل اینډ ایرن بارډ باندې کلیک کوم. دا به زموږ ایمیل ته ورولېږي. نو دا د سکسسفولي کلایم سو دا بوټ زموږ بوټ بزنس ته راولېږه. دلته یو ریفرش ورکوم. دا بارډ به اوس موږ ته رالیږل شوی. نو دغه د بارډ موږ ته راولېږل شو دوستانو. ګورئ کمانډ باندې کلیک کوم. دلته ټول کمانډونه شتون لري. تاسو کتای شئ بلانس د بونس د وډرا د والټ د سیټ والټ د انویټ فرند دا ټولې برخې سره شتون لري. خو دوستانو نوره ویډیو به بله ورځ ادامه ورکو ځکه دغه باندې چې شروع وکوم دلته کوډونه دي. د کوډونو جوړول دي او منظم کاري د هغه بیا ډېر ټایم نیسي. نو دغه لومړی برخه ویډیو وه چې څنګه موږ بوټ بزنس اکاونټ جوړ کړو په ټلیګرام بارډ فادر کې بوټ جوړ کړو او څنګه خپل بوټ کلیم کړو. باقي کار هم نور شته هغه به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې تاسو سره نشر کړم. دغه ویډیو ته لایک ورکړئ حمایت وکړئ تر څو بله ویډیو لازمي تاسو ته جوړه کړم. نو دغه و دوستانو د نن ورځ ویډیو. راتلونکي ویډیو ته تاسو انتظار وکړئ او په تمه پاتې